نننۍ کومه پرتمینه غونډه چې ده برکتي غونډه ده یوه معنا خو علمي مجلس دی ځکه چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر دنده وظیفه چې کومه ده په اسلامي حکومت و نظام کې بهترین مسئولیت او دنده چې دا د اسلام رکن او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر شعبه او اداره ده او د دوی دنده وظیفه هم دغه ده چې لکه څرنګه چې الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو د الله لارو ته هغه خلک راوبولئ چې دین یې زده وي او هغه خلک چې دین ته رابولئ چې هغه هم د دین نه خبر وي او دلته امر بالمعروف و نهي عن المنکر دښمنانو دومره بدنام کړی دی چې د دې نام چې چاته ورواخیستلی شي دی د دوی نه نفرت کوي منډې وهي خو بلکې د موږ داسې دیني و اسلامي واجبه دغه ده چې د خپل ځان نه ونڅه تر ټولو کورنیو قومو منطقې ته موږ د دین په داسې طریقه باندې ورسوي د وظیفه او دنده داسې وبولو چې دا یوازې د دغه شعبې او ادارې دنده وظیفه نه ده د ټولو شریکه دنده وظیفه ده چې موږ د دین عظمت د دین لویي د دین سره مینه دا داسې ورزده کوي چې خلک خود به خوده خپله په دین کې داخل شي هغه منکرات چې موږ د دنیا د مروجو او عادتو نه متاثره شوي د منکرات دومره عادي شوي دي چې نن سبا ادب دی وي چې څوک یې هېڅ پروا نه ساتي منکر بولي نه ګناه نه بولي خو د منکر د قباحت چې کوم دی د بدوالی چې کوم دی موږ په داسې معنا زده کړو چې خلک ورنه نفرت وکوي خلک ورنه لرهوالی وښیي موږ چې کوچني به وي وړه به وي د موږ زمانه دومره وخت دایم نه خو هغه د شوروي اتحاد دور و د کمونستانو دور و موږ اوس هم په یادېږي حتی چې د مفسدینو چې کوم عادت به وي کوم کړه وړه به وي د دې نه به د کوچنیانو هم بد کول بد به یې راتلل ورنه چې موږ په دې شي باندې مبتلا نه شو او خوراک و څښاک و ناسته د دې نه به هم بد کېدل خو د ډېرو خوارۍ او محنتو د دښمنانو چې کوم دی د موږ د ولس په افکارو باندې په عادتو باندې په کلتور باندې داسې کار وکړو چې اوس دیني امور چې کوم دي د هغې نه یې نفرت کېږي کرکه یې کېږي ورنه او د منکراتو سره یې رغبت و مینه پیدا کېږي خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې موږ په صحیح معنا باندې دین زده کړو د علماو سره ناسته ولاړه وکړو دا وظیفه یوازې موږ د وزارت ته ورکړي نه ږدو دا موږ هر څوک خپل ځانونه په دې باندې مکلف کړو چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر موږ د معروف په داسې معنا باندې زده کړو چې دې ته ضرورت پیدا نه شي چې موږ څوک په دعوت او په زور او په هغه باندې په توندي باندې راوبلي بلکې موږ خپله په ځان کې داسې راولو چې زموږ د اخلاقو د وجې نه زموږ د اعمالو د وجې نه خپله جامعه چې د هغه پاکوالي طرف ته لاړه شي په دې خاطر چې اوس موږ ته د کفارو عادتونه چې کوم دي هغه راته ښه ښکاره کېږي افتخاري راته ښکاره کېږي د خپل کلتور او عادت مې چې کوم دی دغه الحمدلله د افغانستان خلک چې کوم دي دوی کې د دین دومره پوخ شوی دی چې دې ته ضرورت نشته چې موږ دوی ته هغه وروښیو الحمدلله تر ډېره زیه پورې په دې کې تاسو الحمدلله ثابت پاتې شوي یې د علماو تر څنګ پاتې شوي یې دیني هغه مې چې کومې دی تاسو عادتونه
هغه دښمنانو په خوارۍ او محنتو په زور دا شی بدل نه کو، خو دغه وجه ده چې نن الحمدلله موږ تاسو د دنیا د دښمنانو په مقابل کې او د خپل دینی موقف نه د دینی مسؤلیت نه او ثابت سره پاتې شوي، یو په بل مې اعتماد ساتلی شوی دی، یو تر بله همکاري م سره کړې ده. لکه څرنګه چې جناب شیخ صاحب محترم او تاسو ته خبره وکوله چې دلته د مختلفو اتحادیو سره موږ په تفاهم باندې د منکراتو د منع کولو او نیکه تر بللو باندې د دې سره ترتیب مخکې وړی دی او تر اوسه پورې الحمدلله یو هم داسې بېلګه پېښه نه ده منځ کې شوې چې یو تر بله خفګان سره راغلی وي. خو سره د دې نه چې موږ دغه تاثر باید په جامعه کې ختم کړو چې چا د اهل علم نه او د علماو نه او د دینی ادارو نه بد کېږي، د هغې سره ناسته وکړو، ډېره ناسته سره وکړو، تفاهم لاره اختیار کړو، تحقیق لاره اختیار کړو. د دې په برکت سره به بیا داسې وشي چې د کوم وهم ویره ده دا به خدای تعالی لرې کړي د مابین نه. بله ورځ یو چا سره ناست وم دلته د کابل د سیاسیانو وي په د جمهوریت په دور کې او دلته هغې خبره راته کوله چې خلیفه صاحب د تا نه دومره ویره وه په د منطقه کې یو بیلګه مثال به ووایو چې د تا نام به موږ چاته چې ور واخیست لکه په دې خلکو کې چې هغه دی چې یو کوچنیان چې څوک ویروي خلک دی چې بو راغی بلا راغله چې تا په نام به موږ ویرول. اوس چې دلته موږ هر مشکل راشي موږ اول د تا پوښتنه کوو چې موږ خدای را پیدا کړي د سره ناسته وکړو، موږ هېڅ بل څه نه دي کړي په دې باندې چې هغه کومه مشروعه حق د موږ داسې کدو د مملکت د چی شي و چې وطن مې اشغال شوی او کفر لاندې کړی د وطن په ازادۍ کې که موږ څومره توندي وکوله په خپل ځای مو وکوله، موږ د ملت او د ولس دښمنان نه وي، موږ د ولس او د ملت هغه دښمنان چې دلته یې زورواکي راوړې وه، ظلم یې راوړی وه، فحشي او بدیني یې راوړې وه، د هغې په ایستلو کې مې خپل زور الهي زور په دې باندې کار کو. الله جل جلاله داسې وخت راوستي تاسو په همکارۍ او کومک سره چې خدای پاک د موږ وطن ته یو سپېڅلې خپلواکي او ازادي ورکړه. نن هغه خلک دي چې د موږ نه په یوه فاصله کې وي، په یوه نفرت کې وي، په یوه لرېوالي کې وي، نن د موږ د دې تر منځ ټوله غمرازي چې ده مشکلات چې دي دا سره شریکوي، یو بل سره خبروي، هغه ویره او وهم خدای لرې کو. په دغه طریقه باندې موږ دا وایو چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر د محتسبینو نه د مسؤلینو نه احترامانه خواهش دغه مو کوي چې د تاسو نه چې د خلک کوم ویرېږي دا ویره باید تاسو په دعوت او په داسې الهي دعوت باندې په ناسته باندې په ولاړ او په ګشتو تاک باندې تاسو داسې حل کوئ. څومره دلته اتحادیې دي یا مطلب وکیل ګزاران دي یا ملا امامان دي خطیبان دي، د دوی سره تاسو داسې دومره ناسته عادي شي چې دغه وهم او ویره د خلکو د ذهن نه وځي. لکه څرنګه چې زموږ تاسو او آقای نامدار محمد صلی الله علیه وسلم هر ځای به چې مسؤلین لګل ورته د دوی توصیه او نصیحت په دا چې یسرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. او موږ تاسو چې په دې باندې چې عمل وکړو دا دوه ټکي خپل کړو ان شاء الله الرحمن چې دا مشکل به حل شي چې د حکمت نه کار واخلو او نیک نصیحت یو بل ته وکړو. ان دا ټکي محتسبین موږ زده کړي او د موږ تاسو محترم او قدرمن ولس یې زده کړي چې مقصد د حکمت نه کار واخلو او نیک نصیحت یو بل ته وکړو. دغه وهم او ویره دا تشویشات چې کوم دي دا به د ماز نه ځي، بلکې دا زور چې دی زور خو الله جل جلاله خپل مقام خپل ځای ورته او خپل حد او حدود ورته معلوم کړي دي. دغه بې ځایه زورونه چې موږ په داسې کارو باندې کوي چې د خپله جامعه بدناموي، خپل دین بدناموي، دا خو ډېر لوی خیانت دی. جفا د خدای مې د وساتي د دې په خاطر باندې چې زموږ تاسو متدین او دینداره او ملت چې کوم دی په دې باندې موږ ښه ګمان لرو، نیک ګمان لرو چې چېرته هم دی د منکراتو حامي نه دي او نه دا څوک خوښوي. ادب دې وي دا به څوک خوښه کړي چې زما کور ته د بېزتي راوړي، زه په سپکه په
په اهانت او په خیانت باندې د خپل کور دا وکوم دا هیڅ کوم نه خوښوي خو د دې دغه اکثریت خلکو فکراو مینا رغبت دغه وي چې د خپل ځان عزت دا د ځان عزت دا د وطن عزت دی په دې خاطر باندې چې موږ وایو چې که د کومو ستونزې مشکلات ځای په ځای باندې دلته په دې وطن کې موجود دي دغه اثرات او د دښمنانو چې دلته پاتې شوي دي د هغې په محوه کولو ختمولو کې تاسو مهرباني وکئ چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سره په صحیح معنا باندې د زړه له کومې همکاري وکئ دغه ویره دا تشویش چې کوم دا به موږ د محتسبینو ته دغه وایو چې تاسو موږ کوشش داسې کوئ چې څومره تاسو د شفقت او د ترحم نه په نیکه طریقه باندې او دین ته د رابللو کار وکئ او د منکراتو بد چې کوم دي په داسې اندازه باندې خلکو ته وښیئ چې د دوی خپله ورنه نفرت شي موږ په دې کې په پوره معنا باندې د سره همکار انشاءالله تاسو تر شا ولاړ یو ځکه دغه کار یوازې د تاسو نه دی دا موږ تاسو شریک کار دی هغه ستونزې مشکلات چې دلته په مجموع کې او لکه مخکې ما یو مثال ووی چې د دښمنانو د موږ د نظام په مقابل کې چې څومره منفي تبلیغات کړي وي او د فاصله په مابین کې راوستلې وه د وطن د ازادۍ نه راوروسته الحمدلله ټول سره کور کلی شوي یو وجود شوي یو بل په مشکلاتو سره خبر شوي د منکرات په ازاله کې په ختمولو کې به انشاءالله الرحمن تاسو کال تر بله دغه ښهوالی ووینئ دا برکتونه به ووینئ دا اوس هم تاسو فکر وکئ چې زموږ تاسو سره د دومره تحریماتو او قیوداتو پابندیو الحمدلله د موږ تاسو مملکت پرمختګ لري ترقي لري دا چې شی دی یوازې وجه دغه ده چې د حرامو مخنیوی شوی دی حلالو ته لارې خلاص شوي دي دین ته مطلب توجه زیاته شوې ده دغه 15 وخت لمونځ قایمول په جمع سره او نورو دعوت د دین او مدارسو په علاولو او یو بل ته د خیر لاس ورکول د هغې برکتونه دي الحمدلله چې نن یې دنیا هم حیرانه کړې ده خلک په دې حیران دي په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ تاسو 43 کلن او 50 کلن او بحران او مشکلات چې کوم دي هغه په نتیجه کې موږ تاسو د چا په راوړي نه وي قرضداره نه وي اقتصاد هم چې کوم دی الحمدلله ورځ تر بله د پورته ځي خو د سره د دې نه دغه کامیابی چې کوم روانې دي مخکې روانې دي دا د دغه دین د برکت نه د دغه قربانۍ له برکت نه خدای پاک موږ تاسو داسې د عزت په طرف باندې روان کړي که چېرته موږ تاسو دغه دین پرېږدي خدای هم د وساتي بیا به ذلیله وي بیا به رسوا وي او تاسو فکر وکړئ الله جل جلاله دې موږ تاسو نه ناراضه کېږي افغانان ډېر وځوردل په تکلیف شولې چې که چېرته او بد واکمنان په چا باندې راشي دا دغه خلکو د ولس ناشکري وي د هغې له وجې باندې بعض واکمنان خدای پاک په سړي باندې مقرر کړي چې کله سړی او خدای تعالی ته تضرع وکړي ژړا وکړي د نکاح نشي صلحه شي بیا خدای پاک نیک واکمنان ورکړي اوس خو زه ولکه په دې کې څوک وینم په دې مشرانو ملګري کې چې چا د عداوت او دښمني نیت کړی وي د ولس سره بغیر د دې نه چې موږ څنګه وکولی شو چې همکاري وکړو او یو کمک ورسوي خلکو ته اوس دغه بله ورځ دلته په هرات کې زلزله راغله الله جل جلاله د هغه ټولو شهدا او شهادتونه قبول کړي دا ډېر لوی مصیبت و ډېر لوی غم و اوس هم موږ داسې وایو چې موږ هر یو دا زړه وي دا تمنا وي په خپل امکانات باندې هر یو ورمنډ وي چې موږ د دې مرسته وکوي او داسې یو څوک موږ نه دی لیدلی چې دی د دغه اراده نه وي کړې عزم دې نه وي کړی چې ما دې او زه په دا ورځ باندې څه کومک او نصرت ونه کړم په دې خاطر باندې چې اوس لکه دغه ناورین او مصیبت چې د هرات ولسونو ته ورپېښ شو نن الحمدلله ښه ورځ ده مبارکه ورځ ده موضوعونه سړی کله کې ووځي او دغه د کابل او متدین او وروڼه چې کوم دي تجاران دي صرافان دي دلته
نور دلته د اتحادیې خلک دي تاسو هم همکاري وکړئ مرسته وکړئ د خلکو سره ضرورت دی موږ ته سره ملګري په دې کې ان شاء الله ځکه موږ په کال کې چې خپل احصایات قربانۍ راخسته د افغانستان د شهداو په دې یو طرف باندې چې زما سره مسؤلیت وو د کال په 2.5 شهدا صرف مجاهدین کراتل په یو طرف کې 2.5 3 په د خپل سمت باندې راتلل او په مجموع په ټول او موږ د افغانستان تلفات او نقصانات ته هغه وکوله تر 8000 لا زر نه کم شهدا او د پیخه نه به کم خلک نه طلب هر کال به دغه مشکلات وي هغه څه کوي چې د ولس خلک بمباري او چاپو په لوی هغه کې او شهادتونه او ترسدل اب بشمار ډیر اوس موږ تاسو تیر کال چې وګورئ د پکتیکا کومه زلزلہ وشوه 2.5 شهدا دغمره په سیلابونو کې دغمره اوس موږ تاسو په دې هرات ولایت کې چې فکر کما واخ نو واخ د موږ د ناشکری چې کومه ده او دغه ناشکری کله سبب د لوی مصیبت وګرځي موږ تاسو د دې ارمانجن وي ټول افغانان چې خدای په افغانستان کې امن راولي نور دی وخت ډوډۍ خوري وخت نه خوري دغه څه وکنه و خو جنن خدای تعالی امن راوس نن راځي نه وي هر چیرته چې ګوري ګیله رواني وي زه د تانا ګیلا کوم ته د مانا ګیلا کې د ګیلې په ځای باندې ولې داس نه کوي یو بل سره همکاري وکړي مرسته وکړي یو بل مټ ټینګ کړي ځکه چې زما مضبوط والای زما کامیابی دي تا کامیابی ده تا کامیابی دي زما کامیابی ده په مجموع کې د ملت کامیابی ده دا غلې به ځای شاکوي دې په ځای باندې کوشش کوي یو بل مټ ټینګوي د اهل علم چې کوم دي زبر بار د خبره کوم دیغه به قدرې ما کوي ځکه که اهل علم په دې رهبرۍ دي خدماتو کې رغلي نه وای د خدای تعالی ویره نه وای یقین وکړه کدا امن تاسو دلوي موږ د سیاج زموږ نه مخکې وګمنانو ته تیر شوی دي چا په دا شان ترحم کړی دی دا شفقت کړی دی یو بل مرسته کړی دو خو سره د دینه چې هر سړی وګمن شوی دی خپل زورکی دلته کړی دی خپل ظلم زیاتای کړی دی نن چې خدای پاک دومره برکتونه راوستل د جناب علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله لواجزه په ډیر مجلسو کې ور سره ناسمه د پندې مقالو سره موږ مولوی صاحب یعقوب چې کومه د سره په مرستیالۍ کې وي اوس دغه دریم کال را شروع کیږي دلته په دې خدماتو کې چې موږ څومره کتلې دي دا چې کوم شریعت ته دین ته وطن ته ژمن دی زه فکر کما چې په دغه ژمنتیا باندې موږ سره داسې ټینګ کلاک ودرېږو او دا ستاسو زموږ خدای تعالی حل کړي او دغه ستونزې چې اوس موږ تاسو او په معنوي لحاظ حل کولای شو دا په د دنیوي امکانات دومره نه حل کی معنوي لحاظ باندې دغه چې موږ تاسو دین صحیح معنا باندې زده کړو صحیح معنا ورسوي ان شاء الله الرحمن دغه قوت چې خدای پاک موږ تاسو ته بخله افغانانو ته د غمره په موږ تاسو ان شاء الله نورم معزز شو خدای پاک نورم پورته کی کچیرته موږ تاسو په دې کې ناشکری کوي موږ تاسو نه پوهی کوي موږ تاسو داسې کارونه کوي چې هغه سبب د خدای د غضب ګرځي بیا به موږ تاسو د بل د لاس محتاج وي او بیا به د بل د لاس علاوه د خپل ځان دښمنان به د وطن دښمنان به وي دې په خاطر باندې زه تاسو نه او د کابل او ولسونه چې کوم دلته دي د تاسو مرکزی حیثیت ته د تاسو ټول کړه چې دي دا په څلور د ولایتو باندې په ټوله دنیا باندې یو مثبت اثر لري تاسو خواله د تاسو اتفاق د تاسو مننه په کارو کې دا چې دا ټول ته یو بیلګه یو مثال جوړدلای شي اوس الحمدلله تر نن ډېر زینو د کابل ولسونه چې کوم دي په صحیح معنی اطاعت د نظام کړی دی په صحیح معنی خدمت د وطن کړی دی په صحیح معنی باندې د دوی هغه خدمات چې موږ وینو چې نن خیر څلور در ولایتو ته رسیږي دغه چې تاسو په وجود کې څومره خیر او قوت مومي دغه مر به الله جل جلاله
په نورو ولایاتو کې په نورو اقوامو کې اسانتیا ورولي. موږ یو مثال تاسو خلکو ته ورکوي چې هغې په برکت سره به دغه کوم ستونزې چې دي د وړې وړې ستونزې چې زما نه جوړېږي تا نه جوړېږي دغه ستونزې چې دي تاسو په مخ باندې که موږ داسې ووایو چې دروازې موږ خلاصې دي تاسو وایئ چې موږ تاسو نشو پیدا کولی زه درته اطمینان درکوم چې دغه د ارګانو د ادارو ملګري څومره چې دي د دې سره د تاسو ناستې هره ناسته چې کومه ده دا خبره تر امیرالمؤمنین شیخ صاحب پر رسېدلې تر رئیس الوزرا پر رسېدلې تر نورو وزیرانو پر رسېدلې ده حتی خو دا کارونه داسې دي چې په عاجله باندې نه کېږي تدریجا ورو ورو به سر ته رسېږي او نور زه خپل مجلس و بیان ختموم. الله جل جلاله دې تاسو د راتګ د خیر وګرځوي او موږ تاسو ته خدای پاک د خیر او یو اسلامي او ثابت او مستقبل د خوشحالۍ ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.